هر څوک چې د افغانستان په استقلال د افغانستان په ازادي باندې خوا نه بدوي هغه نه پښتون ده نه افغان ده او نه په هغه کې غیرت شته او له نن نه بعد د طالبانو وزیر خارجه د افغانستان وزیر خارجه زه یم محمد خان صاحب دا ویډیو له تاسو سره شریکه کوم پر د سکرین باندې تر هر څه له مخکې به دا وګورو لږ نه بعد خپل نظر له تاسو سره شریک کوم ما زه د طالبانو وزیر خارجه یم هر څوک چې د افغانستان متعلق خبره کوي د ما سره دی زه د طالبانو وزیر خارجه یم زه په دې وزیر خارجه نماینده زه یم وایي افغانستان چې هر څوک هلته ناست دی هر څوک چې دغه ناست دی چې کوم سړی د افغانستان د ارضي تمامیت دپاره جنډه پورته کوي چې کوم سړی د افغانستان د استقلال لپاره دغه پورته کوي چې کوم سړی د افغانستان د عزت لپاره دغه پورته کوي بل څوک یې ملګري کې نه کوي کې نه کوي پښتونخوا ملي پارټي به خامخا کوي خامخا به یې کوي د دې موږ دغه نه غواړو چې موږ څوک دغه راکړي د دوی د عزت سره د افغانستان د ازادۍ سره دلته ځینو مشرانو ډېر پاکې اشارې ورته وکړې د افغانستان د ازادۍ سره زموږ ازادي تړلې ده د افغانستان په عزت کې زموږ عزت دی د افغانستان په آبادي کې زموږ آبادي ده په دغه شپو کې عزیزان ما دوی ته وویل خلکو نه کوله بیا زه مجبوره سوم په بنو کې موږ جرګه راوغوښته ډېر وخت دوه درې کاله مخکې سو د ملګرو دا خبره وکړه چې دا جرګه په کار ده چې مستقل شکل واخلي عزیزانو که تاسې د بنو د جرګې 14 نقطې ووایاست په هغه کې اوله ده که دویمه نقطه دغه ده چې دا جرګه به مسلسل وي دا جرګه به تر هغو به وي چې څوک خپل حقوق ترلاسه نه کړي کورنې دپاره مسلسل کېږي او پلاني ځای کې به کېږي پلاني ځای کې به کېږي پلاني ځای کې به کېږي بیا په منځ کې دلته مشکلات راغلل د موږ څخه خبره څه وځنډېدله زه خپله نور دلته ملګرو وویل دا کول پکار دي دا نه دي پکار زه خو دا وایم عزیزانو پښتون وطن افغان وطن ولس پخوا ساتلی و ولس به یې وساتي موږ پاکستان ته صفا وایو موږ پاکستان ماتول نه غواړو که د پاکستان د خوا په افغانستان کې مداخلت کېدی موږ که وس درلود موږ دا لاسونه مخه به نسو په افغانستان به څوک کاڼي نه وورئ افغانستان پوسې خپل کار دلته په پاکستان کې چې د پنجابي د بلوچ د سندي د سرایکي د مور کم حق زما د مور باغا کې چې د ده د پلار کم حق زما د پلار مغا کې چې د ده د لور د کم حق زما د لور مغا کې چې د ده د عزت د پټکي کم دغه زما د دغه به مې دا پاکستان تر قیامته پورې سره مو دا خبره زه واضح کوم که د جرګې خوښه ده که نه ده خوښه موږ پښتانه په پاکستان کې د غلامانو رنګ قطعا نه اوسو قطعا نه اوسو نه پر چا بالادستي کوو نه د بل نه د چا کمزوري کوو نه د چا څه خیرات غواړو امریکا خلکو ته خیرات ورکوي ځان ته دی ورکوي پنجاب چا ته خیرات ورکوي ځان ته دی ورکوي سندھ چا ته خیرات ورکوي ځان ته دی ورکوي زما پښتانه خیرات خواران نه دي خدای پاک موږ ته راکړی دی بیا زموږ پلار نیکه د سر په سودا ساتلی دی د زرګونو کلو په جنګونو کې دا مځکه دا ډوکو ډکه دا اوس مځکه چې اوس هم ماهرینو ته یې ورکړې چې دا مځکه وکینه دی وایي په دې کې انساني اړیکې دا وطن موږ د سر په قرباني ساتلی دی دا زموږ وطن دی عزیزانو وچ به دنیا ته دا وایو وچ به دنیا ته دا وایو نه به ستا په وطن ملنډې وم نه به زما په وطن ملنډې ویې نه به ستا په لباس ملنډې وم نه به زما په لباس ملنډې ویې نه به ستا په مذهب خاندم نه به زما په ماجد پورې خاندې راسه زنده باد انسانان یو موږ ګډ دا دنیا سره وچلو دا اوس کوم تلاوت دلته سهار چا وکړي په هغه کې هم د قرآن کریم دا خبره وه چې موږ ټول کتابونه منو ټول پیغمبران منو په دوی کې هېڅ فرق نه کوو خو موږ له دا خبره پښتانه د مخه موږ تېر شو اوس دغه زلمړي چې نور خلک راګډ شوي دي موږ یې په ناجوړې اخته کړي قرآن کریم دلته حافظان ناست دي قرآن کریم خپل منونکي لایف سره خرابي ان شاء الله بیرته سمېدو دی خامخا به هغه ځای کې چې د نیټورک هم څه مسله یې څه کمزوري اختیاروي نو ان شاء الله بیرته به سم کړی شي بس
محمود خان چې کومې خبرې کړي دي په زړه پورې خوندورې خبرې کړي دي دا تاسو واورئ او ویې ګورئ که چیرې عملي کړل سي خو انشاءالله پښتانه به ډېر هوسا کړل سي که چیرې به دې خبرو باندې عمل وکړل سي که خدای مه کړه د تېر شان د جرګو په شان ته باندې سي مثلا چې خالي جرګه وه 2-3 ورځې وه بس خلاصه سوه نور څه نه نو بیا کومه نتیجه نه ورکوي بلوچ پښتون سندای سرایکای چې الله پاک دوی ته کوم نعمتونه ورکړي دي هغه نعمتونو باندې عیني طور به زما د بچي حق کي ستا خیرات نه غواړم بلوچ خوارکۍ لږ دي که ډېر دی وطن یې د دنیا د شیانو ډک دی د سندي سمندر دی پلانه یې ده زموږ خپله شکر دی غرونه دغه دغه ډک دي ما کې حصه راکوي زما برخه به زما وطن دی دوی یو اداره بالکل جوړه کړې حق پکې جوړېږي پرده که وسار غږ وشي په دا غره کې سره زر پیدا شي او نو پکار ده چې موږ اوه غوایي خیرات کړو چې هلکه سره زر هی نږدې ځای یا بازیان یا نوسار یا دغه یا مه راځي ملیشیاوي پوځونه به راشي دلته به تې نه راځي ولې به نه راځو زموږ وطن دی پر ونه ما د توربه سره جنګ کړی دی پر کوړه مې جنګ کړی دی پر طرفې مې جنګ کړی دی پر وشو مې سره وهلي دي زه خوږلي مې دي چې خدای پاک څه پیدا ګرد نه غواړو دونې به خامخا خپله حصه پکې غواړو چې زه خپل مسافر چې عربستان په ډک دی چې دنیا په ډکه ده چې کراچي په ډک دی چې خپل مسافر راولم په خپل کور یې کښېږدم تاسې خالي دوبۍ له تللي یاست عزیزانو یوازې د خټک علاقه پخوا په هغې کې خالي مالګه جوړېده او بیرې وې اوس د دنیا جان رب العالمین یو نعمتونه پکې پیدا کړي دي هر غر در سونیم قیمتي دی دې دپاره به دوی تله کې جوړې کړي دي یو دغه خبره هم کړې وه زه نه کوم پښتون سړی یم بیا بیرېږم هم کشمړی یو سړي پر لوی پایوردي یم اغوستې وه ول دا نو چاته د چا و مور ته په جهیز کې ورکول سوي میراث نه دي دی لیکن بده خبره ما خو سلیمان خیل هم شناخته دي د ګورۍ کول مې هم شناخته د دې جواب په ما ښه کړی لیکن زه بس پوهېږم دا الفاظو او ښځې ته چې دغه ورکوي موږ خو نارینه ورکوي په پنجاب کې د ښځې ته دغه ورکوي ته چې هر څه وایاست وروره دا وطن زموږ دی کې چلوئ موږ تیار سره خوشحاله وي زموږ د وطن ځکې ریکارډ یې معلوم دی پلانه یې معلومه دا مه کوئ نه بازه یې بې دغه دی نه کاسه بې مالکه دی نه یاشینزی بې مالکه دی نه دغه بې مالکه دی درانی دا بیان غونډۍ سه یې واخه د کوشلاغه پورې دا د کوټې نس دا په کتاب د کاسي ما نه دی جوړ کړی کتاب پرنګي جوړ کړی دا په کتاب د کاسي دی دوستانو محمد خان عزیز صاحب خبرې ډېرې خوندورې په زړه پورې خبرې وې یقیني د پښتنو په علاقو کې هغه وسایل شته چې په نورو ځایو کې نشته که د خیبر پښتونخوا طرف ته هغه پښتنو ته وګورې هغه هم خپل وسایل هر څه لري خو بدبختانه اختیارات یې نشته بدبختانه هغه وسایلو باندې د دوی لاس نشته پر هغه وسایلو باندې دوی اوسا نه دي په هغه وسایلو ته دوی هیڅ نه ورکول کېږي او که دی بل طرف ته وګورې د کوټ طرف مثلا بلوچستان طرف ته کوټ کې ارنایس ولا مثلا نهاني وړک داسې علاقې چې هغه غرونه او هغه څه لري خپل مدنیات هغه هم هر څه لري له خپل ځانه پردي خو بدبختانه دا خلک هم پر دغه وسایلو باندې خپل اختیار نه لري اختیار یې د زورور او دغه زورور هر چاته معلوم دي چې څوک نو هر پښتون چې په خپل کم ځای کې پروت او هغه ځای کې معدنیات پیدا کی وسایل پیدا کی هغه که د هر څه په شکل کې وي دا پښتانه دا حق لري چې د دې لپاره اواز اوچت کړي چې ما ته خپل پرسن ما ته خپل حصه په دې کې راکړه دا زما وطن ده دا زما علاقه ده دا زما ځمکه ده په دې کې پیدا شوي دي ما ته خپله حصه راکړه نور ته پوه شوې کار دې پوه شو وطن ورباندې جوړوې هر څه ورباندې کوې زه خپله حصه غواړم ځکه تاسو وګورئ لکه د محمد خان عسکري صاحب خبره چې مثلا زموږ ډېر پښتانه په کم ځایو کې مسافر دي دا ګوري له مستي نه دي تللي دا له مجبوري څخه تللي دي دا له غریبي څخه تللي دي که چیرې دغه وسایل چې مثلا د پښتنو په علاقه کې پیدا کول کېږي
هغه وسایل و پښتنو ته خپل حصہ پکې ورکول سي یو پښتون بم و نور هیوادونو ته دی بل چا و مزدوري ته سي به هغه مزدوري بیا خاص د عربو ملکونو کې چې په تور غلام یې استعمالوي خو مجبور دي روزي ګټي هغه مجبوري ته هغه مسافرۍ ته به هیڅ کله دا خلک نشي مجبوره نو خامخا د پښتنو زړه درد کوي جوش کوي چې زه خپل خاوره مې ده خپل مځکه مې ده خپل ځای مې دی وسایل مثلا تیل دي یا ګیس ده یا سره زر دي یا سپین زر یا کوله ده یا مثلا چې هر څه دغه پیدا کیږي زما په ځمکه کې او زه د ماښام پر ډوډۍ باندې قدرت نه لرم زما ځوانان چې دي هغه ټول مسافر دي په نورو هیوادونو کې او ته دا وړې ستا بچیان ښه د عیش و د عشرت زندگی کوي خو خوشحاله زندگی کوي په بار هیوادونو کې ته جزیرې ور باندې اخلي ستا زامن ستا بچیان ستا لورانې په نورو هیوادونو کې تعلیمونه کوي ښه اعلی تعلیمونه ستا د کور هر څه مفت دي فری دي ستا کور ته هر څه درځي ستا بچیان ستا کوروالا ته ستا عزیزان ستا قریبان له خوبه چکی له خوبه یې خوري نو هر پښتون ته دا زور ورکوي هر پښتون دا نشي برداشتولی چې څه وسایل دي مادي آباد ور باندې ته وسایل دي مادي پیسې دي مادي روپۍ دي مادي زه د فقر خاوند یم فقر ته مجبور یم بل وطن ته مجبور یم اما ته د مال علاقې څخه ولې خپل علاقه ور باندې آبادوي نو دا هیڅ پښتنو ته د منلو وړ نه ده نو پښتنو لره پکار د چې کومه جرګه د حق په حق باندې کومه فیصله وکړي باید ځوانان د دغه تر شا ودرېږي که سوشل میډیا یې که په عملي میدان کې که په هر ځای کې په کلک باندې یو خو داسې د ځان د مشهورتیا لپاره یو داسې د ځان د فالورو د ډېرېدلو لپاره یو داسې پر سټیج باندې څو خبرې وکړي بل هېڅ شی نشته نه هغه نه په صحیح معنا به په عملي میدان کې غورځي او شوکېږي به که د میډیا له لارې وي وسې رسېږي او که د عملي میدان له لاسه لري وسې رسېږي د پښتنو د حقوقو لپاره د وسایلو لپاره داسې حقوق لکه محمد خان صاحب سیم ویل داسې حقوق چې هغه په صحیح معنا باندې حق کېږي یو داسې حقوق چې هغه د بل حق کېږي ته پر ناروا پر ظلم باندې ورسره زغلی دا نه چې په صحیح معنا باندې د حق کېږي لکه موږ چې د وسایلو خبره ته وکړه پر دې باندې به درېږي ټول به سره یو کېږي نو انشاءالله بیا دښمن د دې په مقابل کې هیڅ هم نه ده دښمن اوس موږ او تاسو له بې اتفاقۍ څخه ګټه اخلي تاسو ګوري یو په یو پارټۍ کې بل په بله پارټۍ کې یو پر یو نامه باندې بل پر بل نامه باندې یو پر بل نامه باندې په پښتنو کې درې ځایه ولسي جرګې روانې هغه هم د پښتنو د وسایلو خبره کوي دا بل هم د پښتنو د وسایلو خبره کوي دا بل هم ولې دا ټول پر یو سټیج باندې نه راځي چې پر یو میدان باندې کم کس عوامو ته خوښ ور باندې فصیح و ډېر ورایه هغه د مشر کې د جرګې د ټولې پارټیان دي په پسې چې دغه قام پرسته پارټیان او دته دې ووایي چې ته مخته موږ در پسې ستاسې هره فیصله وه موږ په دواړو سترګو باندې منظوره ده د پښتنو د حقوقو لپاره ته تر مخه موږ در شا در پسې یو بیا به انشاءالله دښمن هم ماته خوري دښمن ته چې یو سي اتفاق سي اتحاد سي بیا دښمن د پښتنو د اتفاق او د اتحاد په مقابل کې هیڅ هم نه ده بیا خپل حقوق ډېر په اسانه ترلاسه کولی شو